د هلال تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وبعد د کومې خبرې دپاره چې زه غواړم چې یو خپل پیام ټولو هیوادوالو ته ورسوم او هغه دا دی چې زموږ هیواد په سخت بحراني حالت کې شپې او ورځې تیروي. ټول ملت کړیږي، څوک د کورونا د وجې نه او څوک هم د جنګونو د وجې نه. هر ورځ ګوري چې په د ګوتو شمېر نه وتلي او ولسوالۍ تسلیمیږي او جنګونه دي او د ولسوالۍ تسلیمېدل په دې نه دي چې هلته څوک نه مري او جنګ کې حلواوې نه تقسیمیږي، بلکې په دې جنګ کې به ککرې رړي، په دې کې به خلق شهیدانېږي او خلق به د لمانځه ځي، ولسونه به د لمانځه ځي، په دې کې کورونه ورانېږي او په دې کې د ملت هستۍ او شتمنۍ بربادېږي. نو ملت او هیواد د یوه سخت بحران سره مخ دی. د دې بحران د مخنیوي او د کنټرول دپاره ټول ملت ته پیغام دی چې ټول د صلح دپاره په یو غږ او یو آواز د دواړو درګیرو جهتونو نه که هغه د افغانستان جمهوري دولت یا او که هغه د طالبانو تحریک دی، د ټولو نه د ولس د فرد او د مجموعي ولس غوښتنه دا ده چې صلح وکړي او نور د افغانستان قضیه د جنگ د لارې د حل کېدل یې ناممکن دي او کوم ځایو کې چې هلته د صلح دپاره خبرې اترې شروع دي په هغه کې باید سرعت او چټکتیا رامنځته شي او نور د بېځایه بهانو وخت تیر شوی دی او فرصتونه چاته نه پاتې کېږي، د فرصتونه د لمنځه ځي او دغه فرصتونه د لاسه مه ورکوئ. د صلح دپاره بهترین وخت راغلی دی او نور د جنگ د لارې به هیڅوک هم برنده نه وي او صلح هم شکست خورده او ماتې خوړلی نه لري او صلح چې ده د ملت په خیر ده، د ملت په نفع ده او د دواړو جهتونو هم آبرو و عزت پکې خوندي دی او که نه وي دغسې حالت به رامنځته شي چې تاریخ به بیا د هغوی په رابطه باندې ډېر بد قضاوت کوي او تاریخ ته به بیا بد شکل سره بیا معرفي شي. نو ملت باندې رحم وکړئ، په ولس باندې رحم وکړئ او د صلح دپاره اوچت او ګړندي ګامونه پورته کړئ او صلح وکړئ د افغانستان د آرامۍ او سوکالۍ په هیله. وسلام.